صلى عليك الله يا خير الورى تعدد حبات الرمال وأكثرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا كفو له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी. इन्न अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा. शौक में मोहब्बत सर और पनियत इबादत सर दुरूद शरीफ पढ़े. زما قابل قدر محترم و معزز و مسلمانانو مشرانو او ځوانانو، اللہ جل جلالہ فرمائی اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو. اللہ زمنگ معبود دے داغن علاوہ بل سوک زمنگ معبود نشتا. دا عبادت و دا بندگی لائقو دا غلامی لائقو ہاں سوک دے چی اغن سوک طاقتور نہیں، دا اغن سوک لوی نہیں. نو اللہ جل جلالہ دا طول نزیاد طاقتور دے او دا اغن لوی شان والا، دا اغن عظیم او دا اغن زیاد بزرگی والا ہیچ سوک نشتا دے. دا دی وجہ دا عبادت لائقو صرف و صرف اللہ دے. دا اللہ نے علاوہ دا بلچا بندگی، دا اللہ نے علاوہ دا بلچا غلامی او دا اللہ نے علاوہ دا بلچا سوک بل سوک معبود گنل دا بالکل ناجائز او ناروا دی. پدی باندی اللہ جل جلالہ دیر زیاد خفکی گی، پدی باندی اللہ جل جلالہ دیر زیاد غصکی گی چی دا اللہ نے علاوہ دا بلچا عبادت کے، دا اللہ نے علاوہ دا بلچا غلامی و بندگی کے. ذکر دا اللہ نے سوک طاقتور نشتا دے او دا اللہ جی پا من بانی سمر احسانات و انعامات تی نو دا آغی سے بدل نشتا دے. نو منگو تاسو را پکار دی چی منگ صرف و صرف دا اللہ عبادتو کو او دا اللہ نے علاوہ دا بلچا عبادتو نکو. عبادت ستا ہوئی انتہائی عاجزی او انتہائی تزلل او خاکسارخ کارا کول، زان بالکل عاجز کول، زان بالکل ذلیل کول د چا مخې ته دې ته ویل کېږي بندګي، دې ته ویل کېږي عبادت. نو دغه ځان عاجزي ښکاره کول، تواضع ښکاره کول، ذات تذلل ښکاره کول دا صرف او صرف الله دا الله سره لایق دی،
دا الله نه الہ بل چاته لایق نه دي د دې وجه نه الله فرمای الله لا اله الا هو الله صرف معبود دی بل څوک معبود نشتا الہ معبود ته ویل کیږي الہ حاکم ته ویل کیږي دا الله نه الہ بل څوک بادشاہ نشتا دا الله نه لوی څوک حاکم نشته نو حاکمیت معبودیت الالوهیت صرف او صرف الله جل جلاله سره خای نو الله جل جلاله فرمای چې څوک زما بندگی کوي په اخلاص سره نو اغلب زو بدلا ورکوما خو بدلا ورکوما ثوابونه او انعامات ورلا ورکوما نو دا غي د پاره ما یو ورځ مقرر کړی دا چې هغه د ویل کی قیامت د قیامت ورځ الله جل جلاله د دې د پاره مقرر کړی دا چې وڅوک د الله بندگی کوي د الله عبادت کوي او صرف د الله غلامی کوي نو هغه خلق له الله جزاء ور کوي هغه له الله بدله ور کوي ثوابونه به ور کوي او چې څوک نه کوي نو هغه له الله سزا ور کوي هغه له الله پاک عذابونه ور کوي قسمه قسم نو الله پاک فرمایي لا يجمعنکم الى يوم القيامه زبتا ټول جمع کوم قیامت ورځ ته ګوره محترمو الله جل جلاله موږ تاسو پیدا کړو زمون وجود نو موږ په عدم کې د نس نه حس کړو د عدم نه موجود کړو نو الله جل جلاله ګوره زمانه څوک طاقت ور نشتا ما کې دومره طاقت ته چې صرف کن لفظ ویما او یعنی صرف په امر د کون سره هر شی هغه وجود تراولما چې څنګه تاسو نوې پیدا میکړي او تاسو چې مړ شئ بیا به په مقدس مکه تاسو وجود نه او بیا به دوباره تاسو را پیدا کوم او دا د الله نه الهي څوک نشي کولای دا طاقت او قوت صرف الله جل جلاله سره دی نو الله پاک فرمایي چې ګوره په دې کې شک مکوئ ولې ټول بندګانو ته وایي کافرانو ته وایي چې ګوره په دې کې شک مکوئ زبتاسو د دې مرګ نه پس دوباره راځوند کوما لا يجمعنکم الى يوم القيامه اغلوی ورځي د قیامت ورځي د تاسو راجمع کوما لا ريب فيه چې په اورس کې ګوره هیڅ قسم شک نشته د شک گنجائش هم پکې نشته دی هغه ورځ یقیني ده د زرو کالو عمر وګړو ورځ به ډیر زیاته hebat والا روبناک ورځ به محترم او دا ورځ د دې د پاره ده چې څوک د الله بندگی کوي هغه له الله انعامات ورکړي ثوابونه ورکړي څوک نه کوي هغه له الله سزاګانې ورکړي د ورځ عقلا هم ثابت ده د قران نم ثابت ده د حدیث نم ثابت ده الله جل جلاله په د ورځ باندې د ازمکه وې د تانبې کما نور به ډیر زیات نږدې وي او انتهایی سخت ګرمي به وي ټول خلق به یو میدان ته راجمع کیږي د آدم علی السلام نواله تر اخیری انسان چې پیدا شوی دا ټول اول نه تر اخره پورې به ټول اولین او اخرین راجمع شي و یو میدان کې به ټول موجودي او حدیث شریف کې راځي دا ټول خلق به راجمع شي د قبرونو به راپاسي لکه څنګه چې دا بوټي یو شار ازمکې پاغه باندې باران شي او پای کې خپل شنشنه بوټي راوخیږي نو یو ورځ باران شي نو الله پاک بدل د شنشنه بوټي د ازمکې راوخیږي الله پاک بسلوي خورز باران کی او چې سلوي خورز باران شي نو دا انسانان ملک د بوټو راوټو کی او میدان محشر ته راجم شي حفاتا عراتا غرلا کما بدأنا اول خلق نعيد والله فرمایي چې څنګه ما اول پیدا کړو هغه شان به دوباره را پاسي نو حدیث کې راځي حفاتا عراتا غرلا چې دی به بربندي ناشونت به او خپېب لخپې به مور بیبي عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها رسول الله مبارک ته چې یا رسول الله ویلا خلق ته یو بل بد نخکاری و هغه دومره خطرناک او د hebat والا ورځ ده چې چاته به دا پته نه چې زما مخې ته څوک دی زما خې طرف ته څوک دی زما ګس طرف ته څوک دی زما شاته څوک دی دومره به روب او hebat په خلکو باندې روب او hebat کې خلک مبتلا یره به دومره زیاتې چې ټول انبیاء کرام ټول انسانان به دغه یو چروي چې یا ربي نفسي 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 یا ربي نفسي نفسي
هر سړی به د خپل ځان امن غواړي د خپل ځان امان بغواړي هر سړی به په نفسي لپس کې مبتلا شي یا الله ما بچ کی یا الله ما بچ کی یا الله ما بچ کی تمام انبیاء کرام ټول انسانان به خپل بابا راجم شي آدم علیه السلام ته ورته وایي چې ډیره زیاته سخته ده په دغه ورځ به هیڅ قسم سورې نه صرف د عرش سورې به مخصوص خلق به د هغې لاندې الله دې موږ ته نصیب امین وایي تاسو زما خیال سورې نه دی غواړم دین ورته ټینګېدی شي دین ورته هم 15 منټه نشو ټینګېدی نو چې هغه نور ته بس هم ټینګېږو الله دې زموږ حفاظت وکړي صرف د عرش سورې به او هیڅ قسم سورې به نه محترم او تاسو وایئ چې دا چې کچز مکئ او نور په لګي ختیزو نو پاره څوک نشي ودرېدي او بیا چې په ماربل لګېدلی نو بیا غیره نور ګرم شي او چې د تانبی نو بیا سوال نور به ګرم شي الله یې زموږ حفاظت وکړي نو صرف د عرش سورې به ټول انسانان به آدم علیه السلام ته راجم شي آدم علیه السلام به ورته عذر پیش کړي چې زه نشم کولی درخواست تاسو لاړ شئ ابو البشر ثانی نوح علیه السلام ته به راجم شي هغه به چې زم نشم کولی عذر به ورته پیش کړي بیا به ورته وویلی شي تاسو موسی علیه السلام ته لاړ شئ کلیم الله الله سره خبرې کولې هغه ورته عذر پیش کړي ابراهیم علیه السلام ته به لاړ شي خلیل الله هغه ورته عذر پیش کړي اخره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دا ټول به ما ته راشي او ما ته وایي چې یا رسول الله تاسو درخواست وکړئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سجده باندې پریوځي او الله جل جلاله ته سجده وکي او داسې حمد او ثنا به وي چې هغه حمد او ثنا ته د آدم علی السلام د پیدایش نه وړ تر قیامت ته سحر پورې چام نه دی ویل او دا به ته الله پاک القا وکي په هغه الفاظ سره به د الله ثنا د الله بڑای د الله حمد او تعریف بیان کی بیا به ته الله جل جلاله وي چې ارفع راسك یا محمد اشفع تشفع چې سر اوچت کې محمد صلی الله علیه وسلم سر اوچت کا ته سفارش کا وځه به سفارش قبولون په دغه ورځ به محترم صرف د یو هستی چې زمونږ استادو هغه باندې به کامله باور زمونږ استادو ټول توقعات ټول امیدونه به هغه پورې تړلې شوي او هغه هستی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نن ګوره محترمو دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لپاره موږ لږ باندې ګوره سخت نشو برداشت کولای خپل نفس باندې دباو نشو چولای دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې موږ د خپل اندې کوو دا غد دشمنانو طریقې په خپل ځان کې راولو او په هغه باندې بیا فخر هم کوو محترمو څومره د افسوس خبره ده چې زموږ ټول امیدونه د قیامت په ورځ هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم په تړلي موږ ټول نظر پر رسول الله صلی الله علیه وسلم چې اوس به سفارش کوي اوس به الله ته درخواست کوي چې یا الله د دې بندګانو سره حساب کتاب شروع کا او معامله شروع کا دي ته ډیر زیات تکلیف ته نو محترمو بیا به رسول الله مبارک سفارش کوي نو چې موږ نه الته مخ واړی تاسو څه خیال لرئ نو ډیر د افسوس مقام دی چې زمونږ د غم خادای نه د رسول الله مبارک د طریقو جنازې وته زمونږ د اجري او جمعات او بیٹک نه هغه د رسول الله مبارک د سنت طریقو جنازې وته زمونږ د کورونو نه داغه د سنت جنازې وته زمونږ په جسم کې وګوره چې څومره طریقې د رسول الله مبارک ژوند دي زمونږ د زنانو حالت وګوره زمونږ د ځوانانو حالت وګوره زمونږ د بوډاګانو حالت وګوره په ټول باندې افسوس ته محترمو خپل ځان ته وګورو هر سړی خپل ګریوان کې وګوري خپل زنانو ته وګوري خپل ما تحت ته وګوري چې نن زرا پاسېدلې ما او بیا زه د کېږم نو دی را پاسېدونه تر د کېدو ټیمه پورې ما څومره طریقې د رسول الله مبارک ژوندې کړي دي او څومره مې د خپل اندې کړي دي او د رسول الله مبارک د دشمنانو طریقې مې څومره خپلې کړي دي نو یقینا موږ ته اندازه ولګي چې نن مې 5% طریقې او موږ د رسول الله مبارک د دشمنانو ځان کې راوستي هغه 1% به د رسول الله مبارک ځکه چې خامخا مسلمانان نو په دغه ورځ باندې به صرف رسول الله صلی الله علیه وسلم زمونږه هغه امیدي زمونږ ټول توقعات په هغه پورې تړلي محترمو نو نن موږ ته موقع شته وایي تر هغې پورې به یو انسان د خپل ذهن ونه خوځي تر څو پورې چې د الله پاک یو څو تپوسونه نه کړي یو تپوس به د لومبۍ تپوس دا کوي چې دا عمر خپل ځواني پسې کې تېره کړې ده ځکه ځواني یو داسې نعمت دی چې په دې کې هیڅ قسمه رکاوټ عبادت ته نه جوړه انسان بوډا شي اډو کې کمزوري شي نو ډیر رکاوټونه ورته راځي قسمه قسم بیماری په حمله وکي
خو ځوان ته هیڅ قسم رکاوټ نشته دی د دو د الله د عبادت په منځ کې هیڅ قسم رکاوټ نشته دی دل الله قوت ورکړي طاقت ورکړي دل الله وخت ورکړي دی نو دنه به خامخا د ځواني ته بوس کوي چې دا ځواني دې بس کې خرچ کړي وای زما بندا تعالی ما ځواني درکړې وا آیا دا ځواني ته صرف په دنیا ګټلو کې خرچ کړي وا زما په نافرمانو کې خرچ کړي وا او په غلطو طریقو دې دا ځواني خرچ کړي وا او کنه زما په بندګۍ کې دې تیر کړي وا نو ځوانان با په خپل ګریوانونو کې موږ ټول څومره ځوانانی موږ په خپل ګریوان کې سوچ کو چې آیا زمونږ د ځواني په څه کې زړیږي آیا زمونږ د ځواني د رسول الله مبارک په دشمنی کې زړیږي د الله په دشمنی او په نافرمانی کې زړیږي او کنه زمونږ د ځواني د الله جل جلاله په بندګۍ کې روانه نو کچري د الله جل جلاله په نافرمانی کې د رسول الله مبارک خلاف طریقو کې روانه زمونږ د ځواني نو به موږ باندې افسوس ته محترم ډیر زیات افسوس ته را باندې او کچري داغه په بندګۍ کې تیریږي نو الحمدلله الله شکر ادا د الله مون باندې احسان او فضل له نو د ځواني تاسو به الله کوي چې تاسو ځواني پس کې تیر کړي وا او الله جل جلاله به نور تاسو نم کوي ترغه پورې به انسان د خپل ځای نه خو چې دا تاسو نه پوره شوی نه بیا دا ټول انسانانو چې څومره انسانان الله پیدا کړی دي که جهنميان دي که جنتيان دي و ان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا په پولیس رات باندې بتیریږي پولیس رات دا یو داسې پل دی چې حدیثو کې راځي چې دا ډیر زیات نری دی ډیر زیات نری دی او ډیر زیات تیر دی په دې باندې به د هر انسان تیریدلی کاغه مسلمانی او کافری و ان منکم الا واردها ذکر کو مسلمانی او جنت تزینو د جنت ته چې کملار تللی د ګوره پولیس رات وایلار ده او دا د جهنم د پاسه داسې تللی نو داسې پته لګي چې تب جهنم کراش کې نو جنت ته برسي جهنم نه بچ کېدل نشته او چې ایماندار سره تیریږي مؤمن سره په دې باندې تیریږي نو د جهنم دا اور ورته چغي وي आवाजونه ورته کوي چې جز یا مؤمن زر تیر شه ځکه چې دا ستاد ایماندار نه زما د شغلې کمای او زما د شغلې ختمې شنه چې زمړ شمه د جهنم اور رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي علما فرمایي چې دا د دنیا د اور په شان نه دی د دنیا د اور نه اویا چند په سیواله طاقت کې کو دنیا کې دا څومره پټرول دی دا څومره ډیزل دی دا څومره د خاور تیل دی او دا څومره خشاکونه دي دا ټول شیزونه چې اور واخلي ستاسو خیال لري مسونه اور جوړیږي د دې په اویا چند سیوا اور دی او د دنیا دا اور خدا مخصوصي نه چې زه سوزو مسله سوزو خو هغه اور به مخصوصي چې زه د چا په انتظار ما ته به څوک را چولې کېږي څوک به سوزوم څوک به نه سوزوم هغه به هر څه مخصوصي شاه ولی الله رحمت الله علیه فرمایي چې څه سيزونه دي دا غیر لپاره په علی مثال کې یو جوسه ده لکه څه سيزونه دي چې دا غیر دا څه جوسه نشته اور دې نو جسم نشته دي دلته په علی مثال کې دې لپاره جسم دی نو دا ځکه دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دې خبرې کړي تکاد تميز من الغيظ اذا سمعوا لا تغيظ وزفيرا واذا جهنم چې کله جذبه کې راشي نو دې په قسمه قسم اوازونه وباسي او دا خلک به اوري او د قیامت پر ورځ به د جهنم دومره زور کی وجيء يومئذ بجهنم جهنم براوستل شي او یا زره پرشتو دا غي واګي نیولي او ډیر زیات په جذبه کې وي او داسې اوازونه وکړي لکه دا ساروي چې غوسه شي او په غوسه کې داسې اوازونه نه کوي دغه اوازونه وکړي جهنم او دغه د دې مطلب بدای چې دا جهنميان ما تراوله جهنم تبار قسم خلق دو قسم خلق بزي یو کافرانو همیشه د پاره بدی په جهنم کې او یو هغه مسلمانانو چې هغه ډیر زیات نافرمانی د الله کړي صرف د ایمان او د کلمې طاقت سره شته خو نور صحیح قسم عمل نشته د خیر په ځای چې تخپنه دی نو دغه مسلمانان هم جهنم ته ځي سوخ د پاره شیخ ادریس رحمت الله علیه فرمایله وې د دې مثال داسې دی وې په خوا باندې زنانو کپڑے انځلینو دا غیر لپاره به خټکو او هغه ګرمو بو کې به هغه کپڑے خټکول چې دین هغه خيري لرشي
نو دا ګناګاران خلق بوي الله پاک جهنم ته دې لپاره ورواچي په خټکوان کې به خټکې راسي چې د دینه د اخیری لړ شي د ګناونو د اخیره د ختم شي ځکه چې د ټول عمر په ګناونو کې تیر کړي ټول عمر د الله په نافرمانو کې تیر کړي نو چې د ګناونو د اخیره د ختم شي دا غینه پس به بیا جهنم ته بوزي جنت ته بوزي دا چې ګنده به جهنم ته نه ځي الله دې زمونږ د دغه اور نه حفاظت وکړي نو پولیس رات باندې تیرېدلې د پولیس رات لار الله جل جلاله اسانه کړی دا هغه چاته څوک چې د ماسخوتن یو د ماسخوتن د موس پابندي کوي د ماخامې د موس پابندي چې څوک کوي نو د قیامت هغه سخت ورځ به اسانه تیریږي او د ماسخوتن د موس پابندي چې څوک کوي نو د پولیس رات دا تک بہت اساني شیخ صاحب رحمت الله علیه یو واقعه بیانوله یو استادو هغه دا مسله بیان کړه چې پولیس رات ډیر سخت کولې د وختونه نه لري توري نه تیر دي په دې باندې تیرېدل ډیر ګران نو یو مقتدیو خپل استاد دې روټي وکړه دعوت یې ولوکو او راي وستو چې هغه روټي وکړه نو مقتدی ورته ویل چې استادي تاو کونټه مغسته ده په کونټه ګرځي او چشمې نیم لګولې دي نو ته هم په دې پول باندې تیرېږي ځکه تا هر که مسلمانې که کافر په دې پول به تیرېږي مسلمان به تیر شي او کافر به لاندې وګرځي نو ته هم په دې تیرېږي تاسو راو صدم درودي دي ځکه چې ته خدای سره ډاډه لګیا وي ویلاو کنه د دې ما سره دم دروشته کړه نو ما ته مونږه وی ولنه تا ته مونږه ما وی دا نن دی وی دا غیر لپاره عمل پکار دی وی څه عمل پکار دی وی دا نن دی چې کوم عمل کړو وی دا کله نه کله کوا نو بس موټر وې به ته جوړه وی دا چې په شق به تیری نو تیرېدل پښته دی نو چا د پاره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي موټر وې نه دی ویل خو تیز اس پشان لکه بالکل هغه لپاره موټر وې دا بجلی د پرت پشان به تیر شي تاسو د بجلی ته ګوره دا د بجلو چې کوم ماهرین دي هغه وایي چې د بجلی خپل وزن دی د بجلی د دې خپل وزن دی لکه څنګه چې موږ د سيزونه تلې دا کیلو دی دا 2 کیلو دی دا چې د بجلی خپل وزن دی تاسو وګورئ سره د دې چې د دې وزن شته او په نرو تارونو کې په سکند په حساب سره راځي کنه راځي تر بلېړم نه په سکندونو په حساب سره راځي نو دا غشان د انسان وې د پولیس رات باندې د بجلی د پرخ پشان پوری بس پوری وځي دا بجلی ته نه مراد حدیث کې چې کوم بجلی راغلی هغه د اسمان هغه بجلی مراد هغه چې پرخ معمولی ونده پرخو کې بالکل غیب شي نو دا غشان په شق کې به تیر شي او بعض خلک با وې د تیز اس پشان په دی باندې تیر شي هیڅ قسمه او بعض خلک با د تیز سیلې پشان تیر شي او بعض سړی وې دا چې په مزه مزه رواني تیر بشي خو زخمی با خو واوري او بعض خلک بلا رواني په منځ کې او په دې کې وې دا چې کونډې دي سری کونډې او دا غي کونډې درې خلې دي درې نو چې کوم انسان بدعمل یا کافر چې څنګه هغه ته ور مخامخ شي نو کونډه کې به مون خړي او ال دې د اور لمبي وي نو جهنم ته به پریوزي الله زموږ حفاظت امين ګور دا درې سرور باباګانو دا نور نه وي تاسو زما خل بچ کېدل جوړ خوښ نه دي الله دې زموږ حفاظت وکړي حدیث مبارک کی راضی چې جهنميانو لبا الله دې غټ جسم ور کړی د دې یو غاخ په د وحد د عمره 3.5 کیلومتر مزل دومره به یو غټ غاخي وې د دې د ناس ته زیبه د مکی او د جدي عمره فاصله کی اناس ته چې څومره ځکه به دې راځيږي تقریبا ساعت 10 میله مزل لکه دې نه په خوره پورې دومره به د ناس ته زی نو تاسو وګورئ چې د جسم په څومره غټي څومره پهلوان جسم به او سرمن به وي او یا غزه پیړې داسي دومره غټه سرمن به او دا به د دې وجه نه علما فرمایي چې څومره جسم غټي نو دومره به د سزا خسکی څومره جسم غټي نو سزا به خسکی او کچره دا جسم لکه مونږ چې کوم په جسم سره دا خو چې څنګه دی ورته ور مخامخ شنو یو لخړه به تیږي دا خو ته بالکل لټنګي نو دی وجه نه الله بوله یو غټ جسم ور کړی دی جهنميان له
وې دومره غټ غټ جبې به چې 10 میلو پورې به وګدي او هغه جبې د جهنميان به د یو بل په جبو باندې پیګ دی داسې یو په بل خوا به ګرځي او دا ټول جهنميان به چغې وي الله ته وې زر کال به الله ته چغې وي چې موږ د دې عذاب نه وساته چې زر کال چغې وي نو الله پاک به ورله فرشتو په ول جواب ورکي انکم ماکثون بس صرف دا مختصر جمله به ته وي ځکه په دنیا کې تاسو وګورئ چې کوم سړی چانی خو نو غزر ډېر خبرې نه کوي الله پاک ورته صرف دا مختصر جمله نه فرشتو په جواب وي چې انکم ماکثون تاسو بدل د همیشه یعنی چغې مو بیا به دي چغې وي زر کاله به چغې وي نو زړه ته به راشي چې یاره د الله صبر ډېر خوښي نو زر کاله بیا صبر وکړي چې صبر وکړي زر کاله نو आवाज جواب وته ملاو نشي نو زر کاله بیا چغې وي وې درې زر کاله چې د جهنميان چغې وي دا غینه پس به ول الله د فرشتو په خپل جواب ورکړي چې اخسوا فيها ولا تكلمون اخسوا فيها ولا تكلمون دا ډېر سخت جمله ده فرشتو په جواب ورته وي چې کور شي دا مونږ چې څنګه سپوته وایو چې کور شي د نن نه پس ګورې ما سره خبرې ونه کې نو دا جمله چې هغه ته وایي نو هغه بالکل نا امید شي او تر همیشه لپاره په جهنم کې بسولي دا کافران او ګناګاران خو به سوق پس راوځي نو ډیر سخت زید محترمو یو پیرا ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره موږ ناسو یو درز आवाज شو ساواز شو یو درز आवाज شو وای موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل چې دا یو کانه سو یو کانه جهنم ته هغه الله ورشته نو تر کوم وخت نه چې ورشته نو وس هغه جهنم ویخته ورسېده دومره او د جهنم و تبقیری لها 7 ابواب جهنم و تبقیری هغه تبقی دا څه نه دي دا سټپ بای سټپ دا یو لین باندې اخکته دي اول یو طبقه نه به ور پسې لاندې بلدا به ور پسې لاندې بلدا به ور پسې لاندې بلدا اخیری طبقه هغه د منافقانو لپاره ده ټول ناوله طبقه د مسلمانانو ګناګارانو لپاره ده ورپسې يهوديان دي به نصرانيان دي او به ورپسې مشرکان دي دا سټپ بای سټپ په دغه طبقو کې بدا کافرانو ته عذاب ملويږي او ټولنا آسان عذاب ټولنا کم عذاب ټولنا هغه مختصر عذاب هغه به د جهنم وېدای رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایي چې زما تر ابو طالب ابا نه ما ډیر مهنت وکړو خو کلمه ونه ویلا نو هغه ته د جهنم کم ترين عذاب ملوي او هغه دا چې د اور پانی ورته چولې د اور او د اور پانی ورته چولې ابدا چې ولاړی او دا غپانو د وجنه د اور د وجنه په سر کې دماغ خټ کیږي دا غټول نه کم ترين عذاب دی محترم الله دې زمون ټولو د دغه سخت عذابونو حفاظت وکړي نو د دې عذابونو د بچاو لپاره الله جل جلاله دی امت او د خپل بندګانو ته وخت په وخت پیغمبران لريږي او زمونږ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په را لګلو سره دغه سلسله ختم کړه اوس چې څومره علما کرام دي څومره داعیان دي دعوت ولا مرګري دي دا ټول د انبیای کرامو هغه میشن باندې روان دي نو دی وخت په وخت د الله پاک بندګانو ته هم دغه خبره کوي دغه جهنم نه یری د جنت هغه جنت نعمتونه ورته بیانې نو محترم وسم داسې خلک شته چې دې خبرو په ټوکی کوي د علماو د تبلیغیانو په ټوکی او مسخري کوي دی ورته سملار کوي او دی ور په ټوکی کوي دی ځان لکار کتلې وې دی وې څوک د اخر وې کوا چې څه د خوغې په دنیا کې کوا وې د آخرت نه څوک واپس نه راغلي دا خبره ما په خپل غوږونو د خلکو نه اوریدلې محترمو دا ډېر بدبخت خلک دي الله پاک به د قیامت پر عمدغه بندګانو ته وي چې زو انک انت العزیز الکریم وسکل عذابنا ته ډېر معزز سره په دنیا کې او ورته ان هاذا ما کنتم تمترون دا هغه عذابونه چې تاسو کې شک کو تا ورپسې خندنی کوي نو محترمو دا خبره به بار بار کیږي دا به دې لپاره کیږي چې د نورم تکلیف میلاو شي نو چې کوم خلکو په دغه کارونو کې مبتلا دي کوم خلک دا نیغه لار خي او دغه په دشمنو کې مبتلا دي د دې نظام ساتي محترم دا خلکو د ملګرتیا نظام ساتي هغه لیډران نظام ساتي چې تاسو جهنم طرف ته بوزي ګناہوں طرف ته بوزي او شیخ صاحب رحمت الله علیه فرمایله وی زه افسوس کوم په دغه خلکو باندې چې گمراه کون سردارانو پسې گمراه کون مشرانو پسې منډي وي وې دغه مشرانو ته په دنیا کې بیا سمیلاو شو کنه
په دنیا کې ورته پیسې میلاو شي ډالر بنگلې ورته میلاو شي خزه ورته میلاو شي او د دنیا سره سره نعمتونه ورته میلاو شو وې دا ته چې ورته زنده‌باد او مرده‌باد نارې دا ته چې ورته منډې په دې سرو غرمو وې تا ته میلاو شو تا ته هیڅ سم میلاو نشو دنیا دې تباہ شو آخرت دې تباہ شو او دنیا ځان سره سره سم کړه کنه الله جل جلاله دې د گمراه مشران زمون حفاظت کی دا اعمال نه زمون حفاظت کی دعا وکي چې هغه جهنم ته تلو والدي الله دې موږ له اعمال توفیق راکړي چې کوم جنت ته بوتلون کې دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح عشق دا صحیح تابعداري د موږ ټول ته الله نصیب کړي دا الله جل جلاله صحیح بندگی په اخلاص سره موږ ټول ته نصیب کړي او اخري وخت کې مبارک کلمه ټول په جواب باندې الله جاری کړي لا اله الا الله محمد رسول الله امين امين یا رب العالمین چا سنت نہیں کری سنت واقعی جوڑ